نو اوس زکات چاته ورکول پکار ده دا خبره په دې کې ومه چې په دې کې موږ ډېر زیات په غفلت کې مدرسو دینی تنظیمونه دینی ادارې دا علما چې وایي چې تر ټولو نه زیات اول استحقاق دا د مدرسو ده د علماو د طلباو دینی ادارو ولې ځکه چې زکات دوه شیان دي د اته چې رايو چې یا خو غریبي ته کتل شوي یا د اسلام اشاعت ته کتل شوي په مدرسو کې غریب هم شته مسکین هم شته په مدرسه کې د دین اشاعت هم شته په مدرسه کې مسافر هم شته په مدرسه کې د دین خدمت هم کیږي دا په ټوله دنیا کې چې د قاریان پیدا کیږي حافظان پیدا کیږي دا په ټوله دنیا کې چې کومه مسله بیانېږي جماعتو ته علما پیدا کیږي دا په ټوله دنیا کې چې دا څومره تنظیمونه دي تبلیغ ده جهاد ده خانقاوې دي پیران دي مریدان دي دا ټول مدرسو کې وي دې ټول ضرورتونه مدرسه پوره کوي او ټول عالم کفر دی یو نشانه ټارګټ مدرسه ده ځکه چې تر څو مدرسه ده نه د قرآن کریم زبر زیر کې فرق راځي نه په حدیث کې بدلون راځي نه مسله کې څوک ګډوډ کولی شي عالم فورا ورته ولاړ ده د هرې فتنې مقابله مدرسه کوي د هر سازش مخته مدرسه ولاړه ده د هرې د اسلام په خلاف هر سوال چې راځي د هغه ځواب مدرسه کوي اسکول څه شی کوي خو د نفس ډکولو طریقې شي د ضروريات پر کولو د عیاشي د مستی نوې نوې ایجادات شي دا کار خو مدرسه کوي مدرسه ورته مخامخ ده کفر مقابله کې ټارګټ ملاو مدرسه ده ټول پروپاګاندا ټول میډیا د مدرسې په خلاف نو په دې وجه باندې په نن سبا زمانه کې ټولو نه زیات مستحق ټولو نه زیات استحقاق دا د دیني ادارو ده لوی امام عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه یو رئیس او د نواب زوی یغه خپل ټوله صدقات به علماء او طلبو باندې لګول چا پښتنه تیر وکړه وای خپل مال ولی په مدرسو لګای په علماء لګای دور ته فرمایل وای زد النبوت نبات النبوت نبات علم نه اوچت بل یو درجه نه وینم النبوت ټول شوبو حفاظت دا په مدرسه باندې د ملا باندې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا اسناد سمانیه نازل شو دی الله رسول ځوان کې مشتق سبق پیدا کیږي یوسفی طالبانو اتیا نفر دعا اتیا نفر سن نفر کمیدل زیاتېدل دی الله رسول مالدار صحابه ته امر وکړ د زکات دی به خپل باغو کجوري خوراکي مواد دا به راول او صوفه جمعات کوي دالته به اجدلې او بیا به د صوفي دغه طلبو دی خرص خوراک بل دی شیانونه کې الله رسول په ځوان کې للفقراء احشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض الله حکم دي کې صدقات حکم کړی و یو فقراء ته ورکړي چې دوی الله په لار کې ځان ټینګ لکاروبار نه تجارت لار چې نظام باندې کړی دی کاروبار کولای شي دی الله د دین لپاره ځان ټینګ ولې کاروبار نه کوي دین لپاره ځان وقف کړی اسوس دی ډاکټر نه دی انجینیر نه دی سکولی نه ده هغه لا ده دا غم ملامتي فرقه ده دا غم ملامتي دله د علماء او د طلبه او د مدرسو چې دا د ټول د خپلو د پردو د هر چا ستنځاوي خبرې هغه په دې پسې او بیا دې غریبانو آمدن څه ده په دې رمضان کې ټول کال دی یو چندې چې د دې رمضان کې کیږي زکات او صدقات دا سفیران د ټول پاکستان نه چې رواني دا خو په کال کې یو واري مشترک دې د ټول کار خرچه کې رمضان په میاشت کې پر کوي
نو لدی سره تعاون کول لغریب سره تعاون دا مسکین سره تعاون دا فقیر سره تعاون دا اشاعت دین ذریعہ دا صدقه جاریه دا دین نشر و اشاعت دا دین حفاظت دا قرآن و حدیث تعلیم دا ټول شیان مدرسې نه ما سوا بل چې نه جمع کیږي نو خپل نیتونه صفا کول پکار ده پر رب می دې قسم وي دغه ادارې دغه مدرسې دغه طلبه دغه خلک دا د موږ محسن دي چې هغه د موږ مالونه په یو صحیح ځای کې دی مصرفوي ادي مالو چې کوم حق ده دې په ذریعہ ادا کیږي او په سم ځای کې لګیږي او سم اجر او ثواب سړی مستحق ګرځي نو دوی ته ورکول پکار ده تعاون سره کول پکار ده په ټنډه باندې چې دا ګوند زنه دراوستل پکار کله کله ګورم دا یو سفیر غریب راشي سپینجری خلک دا ته اعلانونه کوي هغه اعلان لا خون نه ورکوي د مش خلکو ته اوریدل د ځان لپاره سوال نه درته کوي د خپل شجې لپاره سوال نه درته کوي د مسافر طلبو لپاره د دین لپاره په دې سپینه ژیره باندې او په دې روزه کې دوی ګرځي ځانونه ستړي کوي او موږ په نظر کې دا ډېر یو حقیر خلک ګڼل کېږي د خدای لپاره په ډېر وثوق او په اعتماد سره دا خبره درته کوم ډېره د خطرې خبره ده دا خلک ډېر معتبره بولي معززه یې بولي ډېر بزرګان یې بولي دغو ته په سپک نظر باندې مه ګورئ که نور څه کومه کم نه ورسره کېږي نو بیا د خدای لپاره دغو برایي دغو نفرت دغو دشمني له دې نه ځان وساتئ په هر چا کې غارونه دي له هر غار نه غول موزي ګندګي موزي دا میلاد دا ایمان دا قاری دا دماغ دې تعالی کور راوځي له دغه معاشره نه راوځي دا زمزم توبو نه ده منځل سوی لکه چې نه منځل سوی کته بزرګي دا بزرګ زوی دې مدرسې ته ورکا چې یو بزرګ له ګناه نه پاک ملا پیدا شي چې ما ته پاک نه یو هغه ملا دې جلګر په قبر باندې الله رب العزت په لکاو رحمتونه نازل کړي یغه بل ویلل وای د خرو امام اس نشي کېده د خرو امام بخروي لکه څنګه چې موږ یو جسي روح نه سي فرشته لکه څنګه چې موږ یو دا غوړ د موږ امامانی موږ ملایان وي د موږ حافظان وي موږ قاریان وي خو پر رب دې قسم وي که موږ څومره بزرګان شو او دا ملا مدرسه څومره کمزوري په عمل کې ولې نشي بیا تر موږ نه بهتره دي تر موږ نه شدي ځکه چې د مال د تا د ژوند مقصد دا خپل نفس زګول ده خپل ځان ساتل ده او د دې د ژوند مقصد او حرکت دین خدمت نو لدی سره تعاون پکار ده شبلل پکار ده خوش نظر پکار ده قتل خپل جانی مالی بدنی څومره چې موږ وس کیږي دا د موږ لپاره د دنیا او د آخرت صدقه جاریه ده الله